کتب علیکم القتال فرض شوی دی پتا سو باندې جنگ کول او هو او دغه جنگ کول کرهن بد لګیږي لکم پتا سو باندې وعسى قریب ذا خبر ان تکرهو دا چې بد غنی شیئا یو شی او هو خیر لکم هغه بهتر وي تاسو د پاره وعسى قریب ذا خبر ان تحبوا دا چې محبت ساتي تاسو شيئا دیوشی سرا وهو شر لكم غاب بدتر وستاسو د پارا والله دا الله چې دی عالم پوهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون پوهیږي يسالونك تفوس کی ستانه دا صحابه پبارا عن الشهر الحرام پبارا د اشهر حرم کی چې د عزت میشتو څه حکم دی قتال فی جنگ کول پدې کی څنګه دی قل ورته و محبوب قتال جنگ کول یو خاص قسم جنگ کول فيه پدې کې کبیر لوی ګناه دا خاص قسم جنگ دا دی چې یو سره اقدامي جنگ کوي یا خاص قسم جنگ دا دی چې هغه د دې میاشتو حرمت او عزت بزره کې نه وي او بل طرف ته دا خبره مورا وسد او بندول عن سبیل الله خلق لرا د لارې د الله نه وکفر او کفر کول به پدغه الله باندې یا کفر کول په قران او په رسول باندې والمسجد الحرام او دغه شان بندول خلق لرا د مسجد حرام نا او د قشان وستل و اخراج و وستل اهله د اهل دغه مسجد منه دغه مسجد حرام نا اکبر دا ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله والفتنه او فتنه شرک د مشرک او کفر د کافر یاد دغه مشرکانو زور په مسلمانانو باندې چې دوی دین نه واپس شي اکبر دا ډیر لوی جرم دی من القتل د قتل د مشرک او د کافر نه ولا يزالون وهميشه بوي دوی يقاتلونكم چې جنگ بکې تاسو سره حتا تر دې پوري يردوكم چې واپس کې تاسو عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا کچرت طاقت وشو ومن وهرغ سوق يرتد چې واپس شو منکم تاسو نه عن دینه د دین خپلنا فیمد بزدامن شو وهو کافر نو دا کافرو فاولائک نو بزدا کسان حبتت برباد شو اعمالهم عملون د دوی په دنیا په دنیا او آخرت او په آخرت کې اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان د اور دی هم دوی با فيها په دغه اور کې خالدون همیشه وي صلی الله تعالی علیه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا رب العالمين زمون صغيره كبيره گناهونه معاف کی رب العالمين زمونگا نوی او زاره گناهونه معاف کی رب العالمین هغه گناهونه کوم قصدن کړی او زمونږ نه سهون شوی الہ العالمین قدرت معاف کی خالق کائنات هغه گناهونه کومګه د شپې کړی او کوم د ورځې کړی الہ العالمین تیرا معاف کی رب العالمین د ملګرو سره ضرورت وي څه حاجات وي څه مشکلات وي خالق کائنات د خپل خزانونه د دوی د ضرورت او د محتاجی پورا کی رب العالمین کوم ملګری بیمار وي یا کور کې څه بیماری وي خالق کائنات شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسام نو ساتي رب العالمین موږ د کفر نو ساتي رب العالمین موږ د شرک نو ساتي رب العالمین موږ د بدعات نو ساتي رب العالمین موږ د ریاکاری نو ساتي خالق کائنات موږ د غیبتون نو ساتي رب العالمین موږ د حسدون نو ساتي رب العالمین موږ د دروغ ویلو نو ساتي رب العالمین موږ د حرام خوري نو ساتي رب العالمین موږ د دوکي او غداري او د خیانت نو ساتي رب العالمین موږ ته دعا چلو طریقه ناراضي رب العالمین رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د امت د پاره کمی د خیر دعاګانې غوښتي الہ العالمین پای کې زمون برپور حصہ وکي رب العالمین هغه دعاګانې زمون په حق قبول کړي رب العالمین موږ ته داسې اعمال او اخلاق را نصیب کړي چې ته په خوشاليږي او ستا رسول په خوشاليږي رب العالمین داسې اعمال او اخلاق را نصیب کړي چې موږ په مستحق د جنت وګرځو رب العالمین د جهنم د اعمال او اخلاق نه موږ لري وساتي رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده الہ العالمین د مرګ پوری په دې ایمان باندې موږ قائم
قائم او دائم وګرځي رب العالمین د مرګ پوری په دې ایمان باندې مون قائم او دائم وګرځي رب العالمین مرګ راولي د ایمان سره راولي رب العالمین مرګ د شهادت ته نصیب کی رب العالمین چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمات نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين